د بل چا په خبره د نوم په کتو سره کوم پوهنځی مه ټاکئ. که غلط مسلک مو وټاکه تر مرګه پورې به مو شا پرېنږدي. خپله خوښه مو ده، هر څه مو چې خوښې کوي. موږ مو تر شا ولاړ یو، څه ته چې اړتیا وي تاسو لپاره یې کوو. نجیب کاکا یوه پوښتنه کوم، د پوهنتون زده کوونکو ته بورس ورکوونکی داسې ډېر شرکتونه او بنسټونه شته، یو ځل به هغوی سره هم خبرې وکړو. ان هېواد نه بهر هم خلک لیږي. والله زه خو خپل اولادونه هېواد نه بهر نه لیږم. که درس لولي هم دلته دی ولولي، زما مخې ته دې ووسي. سمه ده، اندېښنه به کوو، بیا به یې وګورو. مورې ته ولې داسې وایې؟ تانزانیا کې ډېر ښه پوهنتونونه شته د خور لپاره مې. آخر ته به هم بیا وګورې کوچنیه. هلئ تاسې خپل درس ووایئ، دې خبرو په اړه ډېر فکر مه کوئ. ته دې هم خور مه ځوروه. هله راځه. څارګر صاحب څه فکر کوې؟ دا ښځه به چېرته ځي؟ زما پان پیکاس ته ورځي. زه کوم بل اټکل نه کوم، پوه شوئ. خیري خبرې دې باس کا، کمره دې چمتو ده؟ چمتو ده. د غږ اورېدو آله؟ هغه هم چمتو ده. زموږ یو ملګری دی، په ټکنالوژۍ کې ډېر تکړه دی. هغه دا پیدا کړی، دې ته پارابولیک میکروفون وایي. بایه یې څومره ده؟ ډېر ګران ښکاري. خیري کیسه کې مه کېږه څارګر صاحب، مه کېږه. هغه ملګری پردی نه دی. او هو تاسو پوهېږئ دا آله تر 400 مترو پورې هم غږ اورېدلی شي. وای ښه ده، موږ ولې دا سویل ځان سره نه بیایو؟ ها، د ښځو خبرې زما حوصله په تنګوي ثابته. یو ځل به یې وګورو، که څه مو پیدا نه کړل بیا به یې په سر وولو چې ختمه شي. ډېر ښه. اوه اوس لږ څه ارامه شوم. وروره زه وایم چې خپلې ډلې ته باید یو نوم پیدا کړو. یو ښکلی نوم څنګه؟ د بیلګې په توګه د شپې شولیا په څېر، یا هم د تیارې ښاغلو په څېر وروره که څنګه، یا هم درې زمریان. څه نظر لرئ؟ ها وګوره خیري، تا سره ښکاره خبرې کوم. مهرباني وکړه. زه او عاقف دواړه ښه ډله یو. هو ته هم ځان ته یو کس پیدا کړه. توبه، ما تاسو ته یو نوم پیدا کړی. خیري څنګه نوم وروره؟ زاګور او چیکو څنګه دی؟ اوهو دا خو هېڅ ښه نوم نه دی. زما زړه مه مات کړه. ښځې دا کورتۍ مې څیرې ده، دا خو به دې ګنډلې وه. نه مې دی لیدلی، بخښنه غواړم، سبا ته یې ګنډم. سمه ده، زه اوس ځم. همدا اوس کور ته راغلی، جامې دې بدلې کړې او اوس بېرته ځې. نه پوهېږم څنګه دومره بوخت یې. څه وکړم ښځې، هغوی هېڅ ارامه نه کښېني، زه څه ګناه لرم؟ ته هم رښتیا وایې، خو زما په اند تاسې د دې مخکې له وخته زوال کار نشئ خلاصولی. نجیبه دا کار پای ته نه رسیږي. له دومره ستونزو وروسته موږ بیا هم پایله نشو لیدلی. نجیبه یو کار چې پای ته ونه رسوم نه مې خوښېږي. ډېر مخته تللي یو. ورشه وګوره. زنده باد، بېشکه ممدو ورور مې زمری دی. د ټولو د ماښام په خیر وي. څنګه یې ممدوحه؟ ښه یم امر صاحب. خیرات دی، د باندې ځئ؟ هو لږ څه کار لرم. چېرته ځئ امر صاحب؟ زه به هم لاړ شم. بخښنه غواړم، په حالت خو پوهېږي. کله چې دندې ته راوګرځېدې بیا به راسره لاړ شي. امر صاحب اوس یې له ما نه هم پټوئ؟ باور وکړه دا حالت ما لا ډېر ځوروي. کله چې شاته وګورم او تابونه وینم زما لپاره هم سخته ده. یوه خبره ده ممدوحه چې وایي انسان واجب الخطا دی. یعنې هر څوک یوه تېروتنه کولی شي. هو خو په خواشینۍ سره له موږ نه پرته دومره فرصت نه راکوي. سمه ده امر صاحب، ډېر ښه، پوه شوم. ښه وخت ولرئ. ښه رڼا چېرته ده خورې؟ غوښتل مې له تا نه پوښتنه وکړم، تر اوسه نه ده راغلې. الله الله، په دې وخت کې چېرته ده؟ خورې خدای دې وکړي چې دومره چې د سپرې ته اړتیا پیدا نه کړي. ډېر پام کوه. هغه زه هم در سره لاړ شم. ته هم دلته پاتې شه. هغه سړی غواړي ما سره خبرې وکړي، تا سره نه. ښه نو ممدو ورور خبر دی؟ البته چې نه، او باید خبر هم نشي. او ته هم خپله خوله بنده وساته. او وګوره ممدو زنګ وهلی.
که اوس ځواب ورکړم زر پوښتنې به رانه وکړي. خورې والله زه خو وارخطا شوی یم. حاله ډېرې خبرې مه کوه. زه د هېڅ نه یم لیدلې او خبر هم نه یې. سمه ده ښه نو زه لاړم. موبایل ته هم ځواب نه ورکوي. هرومرو به ډېر کار لري. کیدای شي کومه غونډه کې وي ممدوحه. حالت خراب دی. رانه خو په ارامه نه کینی. خدای پوهیږي چې چیرته به وي. سمه ده خو ماته باید خبر را کړی وای. نه زړه مې ارامه نه دی. زه به یو ځل دفتر کې وګورم. ډېر وخت شوی و چې خواږه مې نه و خوړلي. واخله ته یې وخوره. مننه کوم نه غواړم. مې ویل واخله. څنګه پوه شوم؟ حالا دا مې روښانه که خیري. ښه روښانه شو. ماښام په خیر. مامده وروره خیرات ده؟ رانا بیا کوم کار پسې وتلې ده؟ نه پوهېږم وروره نه پوهېږم. د هغه کس لیدو ته تللې؟ کور ته تلله اوس باید په کور کې وي. زه هم دا اوس کور نه راغلم هلکه. ولې موبایل ته ځواب ورنکړه؟ ووایه چېرته سره ګورې؟ دا ته څه وایم مامده وروره؟ یوسفه وګوره زما مغزه مه خرابوه. عمرانیه کې د موټرو تمځای کې. دا خبر د سوها خبریالې لور راوړی و. رانا ښایي هغه هم زمونږ د سربلا ده. هو هماغه وه. څنګه خبره شوې وه؟ هغه یې ونه وایي. باید زر تر زره هغه کس پیدا کړو چې دا خبر یې هغې ته رسوه. ښه نو اوس څه کوې؟ هغوی څه وایي خیري؟ زه څه نه اورم. څنګه یې نه اورې؟ دا لا کار نه کوي. ته یې ماته راکړه. هغه غږ یې بند کېږي. خدایا څه شوي؟ زما هېر شوی و چې دا سم چارج یو کار خو سم وکړه خیري. هېڅ د کار ونه ختې. ماته یې راکړه ماته یې راکړه. سرګر صاحب داسې مو وهه په دې نه جوړېږي. ډېره حساسه آله ده. داسې نه جوړېږي که نه ډېره حساسه آله ده. دا تاسې څه کوئ؟ خیري له مخې مې لرې شه لرې شه ځه. عاقفه یو څو نور انځورونه هم واخله. سمه ده سمه ده. لاره یې حرکت ته نه پرېږدي؟ نه اوس په لاره کې ده. یعنې څنګه؟
لاره یې هماغه ده خو بار مې ورته بدل کړ وسلې مې په بل موټر کې ځای پر ځای کړي هغه موټر مې د سرې میاشتې موټر ته ورته کړ ښه کله چې نجیب په لارۍ کې بوخت شي بل موټر به په ارامۍ سره تیر شي غواړم چې پوه شم دې لارۍ کې چې نجیب دوی ورپسې دي څه دي نه کېږي که ویې وایم بیا به د حیرانتیا کمه شي هله 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 نو زه دلته یوازې راغلم خو هغه موټر دې ځای نه تېر شو ستاسې خواته درځي سمه ده مسافه په پام کې ونیسئ او څارنې ته دوام ورکړئ د عملیاتو لپاره زما خبر ته په تمه شئ سمه ده امیر صاحب ځو لږ څه وروسته به پولیس موږ ودروي زما د اشارې په تمه اوسئ سمه ده تاسو ټول خپلې وسلې چمتو کړئ توبه خدایه دا سړی څه شو څوک خو نشته که نه نشته یوازې راغلی یم سندونه دې راوړل ټول دلته دي له دې سندونو سره به هغه سوهانو میسر عمل ټول عمر زندان کې تیر کړي ته نور په څه پوهېږې دا ډلې چا سره خبرې کوي ودات خو به نه وي هلته دي لاره یې ودروله پولیس وغولېدل دا موټر د سرې میاشتو موټر ته ورته کول د چا فکر وو نور به د چا فکر وي د پیکاس فکر وو هله ښکته شه هله نو هله ښکته شه ښکته شه که نه ښکته شه راځه خیریت دی امیر صاحب دا سړی ښه بلټه دی سمه ده امیر صاحب هله راشه
موټر یې ودروه وکړی تر څو چې ما ډز نه وي کړی هېڅوک ډز ونه کوي سمه ده وګوره دا دوسیه څارنوالی ته ویسه سمه ده هغه سړی سربیره په دې چې یو څارنوال دی د ترهګرۍ سازمان رهبر په څېر حرکت کوي پوه شوې داسې ډېرې دوسیې شته چې بېګناه انسانانو مجرم بللي دي په دې کې هر څه شته وګوره د سړي هڅه وکړه د ځمکې لاندې څخه پیدا شوې وسلې داسې ښکاره کوي چې پولیسو په خپله هغه وسلې هلته ښخې کړي دي دا ټول کارونه څارنوال سوها کړي دي هو نور کارونه یې هم کړي په توکات کې 40 کورونه کې وسلې ځای پر ځای کړي او زموږ علوي هېوادوالو راپارولو لپاره یې چټل او راپاروونکي سندونه ځای پر ځای کړل دا د زده کوونکو کورونه زیاتره د خپله سوها او د هغه ډلې لخوا کنټرولېږي که دا عملیات بریالي شوی وای په شپږو نورو ولایتونو کې به یې دې ورته عملیات ترسره کړي وو جوماتونه یې د ترهګرۍ کور په توګه خلکو ته وروپېژندل او هغوی دا هڅه کوي چې حکومت او خلک له جوماته بېزاره کړي خوري دا ټول کارونه نه کوي خو په دې کار ښه بلد دي د جعلي اسناد او دروغجنو شاهدینو په وسیله ځان ژغوري له خپلې ډلې سره یو ځای دا کارونه ډېر په ښه ډول مخته وړي موخه یې د لویې ګډوډۍ رامنځته کول دي چې دولت یې مخه نشي نیولی څه نشته هلئ هلکانو موږ به لارۍ بلټو پام کوئ ملګرو پام کوئ امیر صاحب پام کوئ امیر صاحب تاسو تاسو کړی امیر صاحب او کاکم را سره وګوره امیر صاحب مرسته غواړو مرسته غواړو زرکه پام کوئ ملګرو امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب نجیب امره امیر صاحب وګوره زه په تاسو باور کوم دا دوسیې ډېرې مهمې دي په دې سندونو سره به د ډېرو بېګناه کسانو ژوند وژغورئ ډېرې پټې پېښې به ښکاره شي صبر وکړه پولیس یې ونه خوځېږي تا خو وویل چې یوازې راځې ما ته د دروغ وویل رانه ما په تا باور کړی و وکړه دې وغورځوه ونه خوځېږي رانا ته ښایې خایم ته له کومه را پیدا شوې یو څه راته وویل چې دلته راځې هلته څوک و په چا دې ډز وکړه نه پوهېږم هغه سړی مو وویشته اوس به پوه شو ما پسې راځه
هم دلته وه دلته خو څوک نشته ومې ویشتې ډاډه یم وګوره د وینو نښه شته تښتېدلی رانا ته هم دلته پاتې هلته دی ودرېږه مه تښته ودرېږه ومې ویل ودرېږه مه تښته نه پوهېږم امیر صاحب څه شکر دی چې راغلی امر صاحب دښته شي تاسې دوی پسې لاړ شئ زه دې بل پسې ورځم موږ خپل کار وکړ وخت دی چې لاړ شو هغوی تښتي تر موټر نه پورته شه زر کوئ هله دا سړی چېرته ورک شو رانا رانا ستا وژل بلا ډېر زما په ګټوي ممدوحه څه وشول ممدوحه هغه کس دې پیدا که نه دلته څوک نشته رانا راځه چې ویلټو هم دلته چیرته به وي ډلې ته دې خبر ورکړی خبر مې ورکړی راځه چې ځو اوس به وخته تښتېدلی وي راځه له نیکونو مزار شم د څپېړې خوند جلا وي موږ پښتو دي ثابت ډزې کوي پام کوه څنګه له دوی نه ځان وژغورو زما فکر ته یوازې یو څه راځي ما غوښتل در سره ملتیا وکړم خو زه موټر چلم د پولیسانو وژل خو زموږ کار نه دی که نه دومره خو پوهېږم ثابته احتیاط کوه وروره ځان سره لږ پام کوه څه شوي ټایر پنچر شوی دی ورورجان خدای دې وهي وتښتېده کار دی وکړه ژوندی اوسئ درته مې ویلي و چې دومره خو پوهېږم وګوره هېچ چا ته هم زیان ونه رسېده سمه ده خو دې ماسک سره خو زه هېڅ ښه احساس نه لرم خیري خو له دې خونده بې برخې پاتې شو رښتیا هغه نه کوم خبر شته نه اوس چې لاړو خبر به شو خوشې مې که خدای ونیسي راځه ټپي شوی ملګری مو څنګه دی روغتون ته یې بوتله امیر صاحب خو حالت یې ډېر خراب و دې لارۍ کې څه پیدا شول نه امیر صاحب په دې لارۍ کې یوازې تش صندوقونه دي موږ ته یې لویه لومه جوړه کړې وه هغوی پوهېدل چې موږ دا موټر دربو لږ څه وروسته باید امنیت ته لاړ شو هر چا چې تاسې رالیږلي هر څه باید راته ووایي زه څه نه وایم
څنګه چې ګورې امیر صاحب دا سړی نیت لري بې ژبې شي توبه دوی مې هسې معلومات کړي وو ته دته وګوره څومره مرستندویه کسان دي وبه ګورم چې پایله یې څه کېږي په خیر راغلی هغه بله لاره یې څنګه په شوه لاره کې ده رابه شي هغوی هغه لاره یې ودروله ښاغلیه موږ په ارامه د هغه ځای نه تیر شو یعنې ټول توکي چمتو دي ډېر ښه ډېر ښه آفرین پیکاسه خلاصې کوي د دې وسلو پټې شمېرې پاکې شوي دي که ونیول شي هم څوک نه پوهېږي چې له کوم ځایه راغلي دي د پولیسو له لاسه څنګه وژغورل شوې زه تل یو دویم پلان ساتم کایا کېدای شي د نجیب په مرګ دې هم ډېر زر حیران کړم رښتیا وایه ډېر به ښه شي ډېر فوقالعاده کار به وشي آفرین دې پتا وي ستا په څېر سیاسي کس سره داسې کلمې ښې نه ښکاري کایا نور نو پام کوه بله 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 هر څوک چې زه به یې درته ووایم ستا کس نیول شوی دی په لوړ ګمان وسانو موږ ته هم راکړي اوس نو غلی پاتې کېدلی شي خو په یاد دې وي چې ډېر زر به سره مخامخ شو تاسې سره مخونه ډېر دي تاسې دوه مخې نه بلکې اوه مخې نوي موجودات یئ څه شوي نجیب بیا هم بریالی شوی چې ژوندی پاتې شي توبه دوی خو په رښتیا ښه مرستندویه کسان دي خو ترهګري سازمان دی وای بې شرفانو سري مشره سري مشره وګوره موږ څومره په سختۍ تاسې ته مواد چمتو کړي تاسې هم د ژمي په خوب ویده یئ افسوس دې وي افسوس دې وي تر اوسه مو داسې عملیات نه دی کړی چې ډېر شور یې جوړ کړی وي موږ څه وکړو ښاغلی مینیکا له هرې خوا راباندې ډېر فشار دی اروپا چې موږ ته د روزنې کمپونه جوړ کړي وو هغوی هم اوس له موږ نه مخ اړوي راویښ شئ وسلې در سره واخلئ ووایئ چې تر اوسه لا موږ دلته یو او تر اوسه نه یو مړه شوي د مړو په څېر مه ویده کېږئ لږ راویښ شئ موږ سوسیالیزم او کمونیزم هم داسې در زده کړی افسوس دې وي د غره کسان ډېر اندېښمن دي دا حالت نشي زغملی په داسې حالات کې څنګه راویښ شو تر څو چې موږ دا کار خلاص نه کړو هېڅ هم نه خلاصېږي تر ننه ستاسې تر شا وو له دې وروسته هم در سره یو کېدای شي بدو ورځو کې واوسئ یوازې موږ نه ستاسې حالت هم ښه نه دی که نه ته موږ پرېږده سري زما خبره ښه واوره لږ څه حرکت ته اړتیا لرو د تل په څېر زموږ عادت هم دا دی د وینې بوی ټولو ته ګټه رسولی شي لږ څه ماینونه ځای پر ځای کوي یو څو عسکران شهیدان کوي که نه نو هغوی به اساسي قانون د هېواد عادي وګړو په وسیله بدل کړي که په دې کار کې بریالي شي بیا به زموږ حالت له دې نه هم بدتر شي دا کار باید هیڅ کله ونه کوي همدارنګه د سیمې خلک باید قانع کوي چې د اساسي قانون بدلون ونه مني څنګه یې قانع کور ته ووایو چا چې برید کړی و هغوی ته سزا نه ورکول کېږي ورته وایي د کردانو په ضد حکم شوی چا چې د څارنوالانو دندې ترې اخیستي هغوی ازاده پرېږدو ها ورته ووایي چې دې خلک د په عسکري محکمو کې محکمه شي ها هر حزب چې مخې ته راشي باید وتړل شي دا ځل زموږ کار ډېر سخت دی له څېرې نه به مو ماسک لرې شي ښه نو تاسې یې مه قانع کوئ یوازې یې راوپاروئ ښه نو موږ څه وکړو د نوروز جشن تیر ناوخته مو تاسو سره خبرې سنون زه خپله یو لاریون جوړوم سمه ده وایم په دې قانون کې کردانو ته ځای نه دی ورکړل شوی او تر پښو لاندې شوي خلک به کوڅو ته راووځي وروسته له هغې بیا ستاسې کار پیلېږي یعنې تاسې
هر څه چې وایې ویې وایه تا سره تکړه کسان شته که نه یو څو ورځې مخکې انا له غره نه ښکته شوې همدلته پټه ده هغه به دا کار حل کړي انا دې وویل نوم مې اورېدلی آخر به یې واورېدله هغې سره م وپېژنو تاسې هم په دې وخت کې له فرصت نه سم د لاسه ګټه واخلئ او په سیمه کې ماینونه کېدی سمه ده اصلي پیښې باید د کند په مرکزونو کې رامنځته شي دلته خو ډېرې لویې خبرې روانې دي سمه ده ښاغلی څو کسانو سره حرکت وکړو عاقف څارګر او ثابت ورور چې دا خبرې واوري ډېر به خوشحاله شي صبر وکئ زه به بشپړ معلومات تاسې ته وروسته درکم تاسې هغه ته په کتو حرکت وکئ بله سوها جانه همدا اوس باید ما پسې راشئ خیرت دی څه شوي دي پوښتنې باز که زر دلته راشه هیڅ چاته هم څه مه وایه زه ټپي شوی یم ټپي یې په تا څه شوي دي ها اوس ته چیرته یې عمرانې سیمې کې یو پارک کې یم زر راشئ هله سمه ده همدا اوس درځم پام چې بل چیرته لاړ نه شي پیکاسه ماته یو بیړنی کار پیدا شو باید زر لاړ شم وروسته به بیا سره ګورو سمه ده په مخه دې د لیدو په هیله وروره د یوې ډوډۍ پیسې خوراکه 2 ورځې کېږي چې مې نه دي خوړلې له دې ځایه ورک شه خیره نه 1 لیره خوراکه ورور جانه 1 لیره خیر دی ومې ویل ځه ورک شه ځان مې رانه واخله خو پیسې رانه مه اخله ځه ورک شه هله 1 لیره خوراکه که نه ځه ورک شه الله الله له ورهان نه کوم خبر شته شهید شوی لږ مخکې یو خبر راغی خدای دې وبخي خدای دې وبخي خدای دې ټول ته د زړه صبر ورکړي څه شوي ارحان خپل ژوند له لاسه ورکړی لږ مخکې له روغتون نه زنګ وهلی و امیر صاحب موږ ته اجازه راکړئ هغه قاتل غواړو ارامه اوسئ ارامه اوسئ سمه ده ارامه اوسئ ارامه اوسئ بس دی نو ارامه اوسئ ارامه بس دی نو اوسئ دا تاسې څه کوئ هیله کوم آرام اوسئ ټول آرام اوسئ زمونږ ملګری شهید شوی د رحیم ذات څنګ ته تللی اوس په داسې کارونو سره د هغه اربات عذاب مه ورکوئ هر څنګه چې به هغه رزیل د عدالت له منګولو نشي تښتېدلی پوهېږم تاسې خفه یې ټول خفه یو دا فاني نړۍ هېچا ته هم نه پاتې کېږي موږ باید شکر وباسو چې دا شهید ملګری مو له دې نړۍ نه لاړ هغه زموږ دعا ته په تمه دی خدای دې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي موږ باید ژمنه وکړو چې د هغه کورنۍ به بې کسه پرېنږدو نیازي لاره خلاصه کوي سمه ده امیر صاحب هلی ملګرو لاړ شو مهرباني وکړئ سره ورځئ ملګرو ورځئ مینیکا راشه دلته یم سوها په تا څه شوي دا څه حالت دی په مرمۍ لګېدلی یم زر پاتې و ډاکټر ته لاړ شو ډېر درد کوي راځه چې یو روغتون ته لاړ شو هله نه کېږي روغتون ته نشو تللی حضرول ته به لاړ شو نه داسې به پیسه ګورم خبر شي هېڅوک هم باید خبر نشي زما په اړه ځینې سندونه پیدا شوي ما ته به کوي مینیکا هیله کوم راسته وکړه اندېښنه مه کوه هېڅوک به هم خبر نشي خو ته باید ما ته هر څه ښکاره ووایې که نه نو څنګه به در سره مرسته وکړم هېچا ته څه نه وایې که نه البته چې نه وایم ژمنه ده کلکه ژمنه ده یوه کس سره مې چې پخوا کار کوه هغه مې لور ته راغلی و له هغه سره زما په اړه ډېر مهم سندونه هم شته دي د بیلګې په توګه څه د زده کوونکو کورونه ای توبه
خو پیساګور باید په دې خبره پوه شي. همدا اوس دې له ما سره ژمنه وکړه مینیکا، هېڅوک هم په دې اړه باید پوه نه شي، که نه نو ما به ژوندی پرېنږدي. یوازې ته خبرې او زه سمه ده ها. اندېښنه مه کوه، ارامه اوسه. زه ډېر با شخصیته سړی یم سوها، باور وکړه راز ډېر ښه ساتم. ته ما نه پېژنې؟ وګوره پیساګور باید په دې خبره پوه نه شي. سمه ده، زه یې حلوم. اوس باید هازرول ته لاړ شو چې یو ځل دې ټاپ وګوري. سمه ده، که پوښتنه یې وکړه یو پلمه به ورته وکړو، خو څوک باید راباندې پوه نه شي. سمه ده؟ سمه ده. راځه شیزو، راځه په کراره. احمد رضا رضایي. یازي امر صاحب چیرته دی؟ اظهارات کوټه کې. خیره دی، څوک مو راوستلی؟ کومې لارۍ لپاره چې موږ تللي وو که نه، ښه په هغې کې هېڅ هم نه و. په لارۍ کې وسله والو کسانو په موږ برید وکړ. دا ته څه وایې؟ زمونږ ورهان هم وویشتل شو، ژوند یې له لاسه ورکړ. دا ته څه وایې نیازي؟ والله همداسې د څارګر صاحب ټول ډېر خفه دي. تاسې چا رالېږلې وئ؟ خبرې وکړه. زه په څه نه پوهېږم. وسلې چا درکړې وې؟ څنګه پوهېدی چې هغه لارې به درول کېږي؟ نه پوهېدو، همداسې یو تصادف و. سمه ده، ښه ده، یعنې خبرې نه کوې. زه په څه نه پوهېږم، څه ووایم؟ ښه ده، اوس دا دروازه خلاصوم او سم د لاسه ټول دلته راغواړم. دهلیز کې لسګونه غوسه شوي پولیس شته چې د ملګري مرګ ته خفه دي. که تا د هغوی په لاس ورکم څه به در سره وکړي؟ سر به دې در نه پرې کړي او د بیرغ په لرګي کې به یې پورته کړي. پوه شوې؟ ښه ده، هلکانو یو ځل دلته راشئ. دا سړی ته چاټیاوې ترسره یې کوي. موږ تا سره معامله نه کوو، ته باید موږ سره معامله وکړې. حاله پایله که مونږ پیکاس را ولېږلو، وسلې په بل موټر کې ولېږلې. هغه وسلې اوس چېرته دي؟ نه پوهېږم. هغو وسلو نه چېرته کار اخلئ؟ په هغې هم نه پوهېږم. رښتیا ووایه. رښتیا وایم نه پوهېږم. هېڅ څه دې نه دي اورېدلي؟ څنګه نه پوهېږې؟ هغه وسلې چا ته لاړې؟ قسم کوم نه پوهېږم. هغه کار مو وکړو چې موږ ته یې ویلي وو. نجیب امره باید پیدا کړو چې هغه وسلې چېرته لېږدولي. باور وکړه دا کار ماته ډېر لوی ښکاري. راځه امر صاحب، یوه شېبه راتللی شئ؟ یوه خبره باید درته ووایو، مهمه ده. په اجازه مو څارنوال صاحب. سمه ده، ته د خپل کار وکړه. عامر صاحب هغه خبر بې بنسټه و؟ داسې هم نه ده. هغوی خبر شوي وو چې موږ ته دا خبر را رسېدلی. موږ ته یې لومه ایښې وه. الله، تا ته چا دا خبره کړې وه؟ امر صاحب رانه غوښتل هغه سړي سره وګوري، خو په تم ځای کې یو بل قسم و، په تیاره کې مې ونیلې، خو ټپي شوی، لږ پاتې و چې رانه ووژنې. چا؟ هغه خبریال؟ نه هغه نه، یو بل کس هم هلته و عامر صاحب. هغه خبریال چېرته دی؟ هغه موډر شو او وتښتېده. خدای دې وکړي چې بیا راته زنګ ووهي. هغه سره ډېر مهم سندونه شته عامر صاحب. شفا دې وي، ټپ دې ډېر ژور نه دی. کوم درمل مې چې درته وویل هغه واخلې. سمه ده. تا ونیلې چې چا در باندې ډز وکړ؟ نه له کوره وتلم چې یو ناڅاپه مخې ته مې یو موټر ودرېده. وسله چې مې ولیده ځان مې په ځمکه وغورځاوه. سوها جانه ګرانه، له تا نه باید ډېره ښه ساتنه وکړو. داسې خو نه کېږي. زه د هېواد په امنیت باور نه لرم. موږ تا ته باید د پیساګور یو کس درکړو. مینیک رښتیا وایي، باید یو ساتونکی در سره وي.
شفا دې وي ښاغلی سوها همدا چې خبر شوم دلته راغلم ځان بمونه په زحمت کوه ښاغلیه دا کور مخې ته یې پرې وسله وال برید شوی خدای ورسره مرسته نه خپله هڅه کړې او زرې ځان په ځمکه غورځولی دی له تا نه یې څه غوښتل سوها نه پوهېږم ښاغلیه موږ هم ویل چې سوها ته باید یو ساتونکی ورکو ډېر ښه فکر مو کړی البته چې ور ویکو زمونږ څارنوال په دې ورځو کې زمونږ لپاره ډېر ارزښت لري هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کوي د قاچاق وړونکو لیست خو تا سره وکنه هوش ته ښه سمه ده پام کوه سمه ده سبا باید در ولېږم ها سمه ده سمه ده تا نیمه شپه د موټرو په تمځای کې څه کول هو هغه کار مې وکړ امیر صاحب هغه کس سره مې لیدل نو الله الله که ممدوحه وای درغلی بیا که په تا کوم څه شوي وای بیا هغه وسلوال کس په څوک وي خبرې مه بدلوه ممدوحه که بل ځل هغه کس درته زنګ ووهه ما ته هم خبر راکړه ته هم بل ځل داسې خبرې عليونه کې په خبره پوه شوې وګوره په دې ځان پوه که چې بل ځل دې بیا نه بخم سمه ده امیر صاحب ممدوح به تا کور ته ورسوي که کومه خبره و ما ته خبر راکوي زر کوئ زر کوئ راځه مهربانی وکړئ زه مو غوښتی وم له دې وروسته 40 ساعته له ښاغلي سوها سره یو ځای اوسه چېرته چې ځي ته باید ورسره لاړ شي سمه ده امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه هېڅ اړتیا نشته ښاغلیه څنګه داسې وایې استاده ته زموږ د سترګو تور یې زموږ ځان او ځیګر یې په دې ورځو کې چې ډېر خلک هڅه کوي زموږ ډله له منځه ویسي ستا په څېر تکړه څارنوالانو او هوښیارو کسانو ته موږ ټول ډېره اړتیا لرو ولې داسې وایې ها هلنه ته دې کور ته لاړ شه لږ څه ارام وکړه ښاغلی سوها په دواړو سترګو ښاغلیه له دې نه ښکاري چې سوها موږ ته دروغ وایي مینې که ښه له تا به واورم چې رښتیا څه دي نور به څه وي دا سړی رسوا شوی دی کوم چا د زده کوونکو کورونو په اړه اسناد پیدا کړي کله چې دی خبر شوی ډېر ډار شوی دی هغه غواړي دا خبر خپور کړي هغه اسناد یې د ده لور رانه ته ورکول که نه ته څه سپارښتنه لرې مینې که ښاغلیه حالت ښکاره دی او سزا یې هم ښکاره ده رسوا شوی کوم کس ژوندی پاتې شوی چې سوها ژوندی پاتې شي د وداد مړی بس تاسې مخ ته وغورځوم اندېښنه مه کوئ په اجازه مو ما وخت خپل یو ملګری ورلېږلی کار به یې ختم کړي دوی څه کوي ها هو پوهېږې نجیب احمد له ما سره ډېرې عجیبې خبرې وکړې تاسې دلته یې وسله دې وغورځوه